رای او په نورو فتاوو کې وایي چې یو سړی وایي چې الله فی السما، الله په اسمان کې دی، نو د دې دپاره وایي درې صورت دي. یو صورت دا دی چې اسمان د الله دپاره مکان ګڼي، نو دا کافر دی. الله فی السما وایي او اسمان د الله دپاره مکان ګڼي، نو دا کافر دی. دویم دا چې الله فی السما وایي خو اسمان د الله دپاره مکان نه ګڼي، ظاهري معنا نه مرادی بلکې تفویض کوي یا تعویل کوي، نو دا کافر نه دی. دریم دا چې هیڅ نیت نه وي، الله فی السما وایي او هیڅ نیت نشته، وایي اصح دا دی چې دام کافر دی. ټولو فتاوی لیکلي، فتاوی تاترخانی، البحر الرائق، چې څومره فتاوی ګورئ دې ټولو لیکلي چې څوک اسمان د الله دپاره مکان ګڼي نو دا کافر کیږي. له دې وجې نه وکټوري اهل حدیث په دې عقیده کې کافران دي. پوهېږئ ورباندې کنه؟ دوی هغه د جاریه حدیث پیش کوي، تاسو ته به هم ذهن ته راغلي. یوه جاریه وه، پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل این الله. اول خو دا د این الله استفهام حرام دی، داسې به نه وایي چې این الله. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د رحیم الله یو بل دروغ او کفر محترم ورونو، د دوی ظالمانو دا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې، نعوذ بالله نعوذ بالله، باتروم کې، په کوټه کې، سینما کې، په هر ځای کې نعوذ بالله الله دی. نو چې کله دوی خلکو ته دا عقیده بیانه کړي چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې چې زه بره په عرش باندې ما، په قرآن کې دا خبره ده، په حدیثو کې دا خبره ده، ټولو صحابو نه دا نقل له، څلورو امامان نه دا نقل له، ټولو محدثینو دا خبره کړي. بیا دې ته څه نسبت کوي؟ دا د کفر عقیده ده. محترم ورونو، درې خبرې کړي، د هغو جواب وي. اوله خبره دا کړې ده چې څوک دا وایي چې الله په عرش باندې، دا کافر دی. نعوذ بالله. زه به د دوی د امام نه پیش کوم چې امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې الله په عرش باندې دی. بلې دا خبره کړې که څوک داسې پوښتنه کوي چې این الله، الله چېرته دی، وایي دا هم کفر دی. زه به حدیث پیش کوم چې نبي علیه السلام دا پوښتنه کړې. نعوذ بالله من ذلک. دا موږ په خوله نشو لوستی، نبي علیه السلام ته د کفر نسبت کړی دی. او دا خبره به زه ثابتوم چې الله سبحانه وتعالی په عرش باندې د الله په فضل سره احادیث بې شمار، آیتونه بې شمار، د سلف او اقوال خو پرېږده. اول دا خبره محترم ورونو چې دا خبره کوي چې الله سبحانه وتعالی ته څوک عرش مني چې پر په عرش باندې وایي کافر دی. محترم ورونو، کتاب دی العلو د امام الذهبي. محترم ورونو، هغه کې امام ذهبي یو روایت راوړی، تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. یو زنانه راغله امام ابو حنیفه رحم الله ته، هغه ته وایي چې ته دا وایي چې الله په عرش باندې دی، نو وهو معکم اینما کنتم، دغه آیت باره کې به ته څه وایي؟ هغه ورته ویلي هغه دې مثال لسې دی لکه یو کس چې چاته وایي چې هلکه جنګ دی، زه در سره یم، ته کور کې ناست یې خو ته زه در سره یم، معنا ده چې زما د تایید، زما دعاګانې تا سره دي. نو ورته ویلي چې الله په عرش باندې دی. همداسې کتاب دی فقه الاکبر چې دا رحم الله په خپل کتاب احقاق الحق په اول جلد کې لیکي چې امام ابو حنیفه رحم الله چې دی ډېر کتابونه لیکلي، یو پکې فقه الاکبر دی. په دغه فقه الاکبر کې اثبات العلو باره کې ابو مطیع بلخي د امام ابو حنیفه نه نقل کوي، وایي قال ابو حنیفه داسې خبره کوي، من قال لا اعرف ربي في السماء في الارض او في الارض، یو کس وایي زه نه پوهېږم چې زما رب په ځمکه دی که په اسمان کې، وایي فقط کفر یې وکړ د انسان. نو رحم الله دا نور بدعتیان چې د خپل امام په فتوا باندې کافر وي، ځکه تاسو وایي چې څوک الله ته استوا مني دا کافر دی، نو ستا امام تا ته کافر وایي. بیا داسې وایي من قال انه على العرش، دا خو په عرش باندې، خو ولا ادري العرش في السماء في الارض، زه وایي نه پوهېږم دا عرش په ځمکه دی که اسمان کې، وایي دا هم کافر دی. ولې؟ ځکه الله سبحانه دا خبره کړې. بیا امام صاحب دقه حدیث نه دلیل نه ویل، لکه وایي هذه فقال له نبي صلی الله علیه وسلم، وایي نبي صلی الله علیه وسلم یو کس نه پوښتنه وکړه چې این الله، چېرته دی الله؟ وایي فاشارت الى السماء، اسمان طرف ته اشاره وکړه. وایي بیا نبي صلی الله علیه وسلم چې دا آزاده که دا مؤمنه ده. نو ګوره دې کې څو خبرې ثابت شوي. امام ابو حنیفه رحم الله دا خبره ثابت شوه چې الله په عرش دی، څوک چې الله په عرش مني دا کافر دی. نو امام صاحب په فتوا ته کافر یې. دغه دلیل نه استدلال نیولی چې اهل الحدیث ته نیسي، دا وایي دا غیر مقلدین دي. ستا امام ته دلیل نیولی دی، خو ته چېرته امام په لاره مانتلی. نو محترم ورونو، دا ظالم خپل امام ابو حنیفه رحم الله تم د کفر نسبت کوي، نعوذ بالله من ذلک، او خپل امام په فتوا کافر دی. فقه الاکبر على العلو کې تاسو دا ګټلی شئ.
بله مسله دا کړې چې څوک داسې پوښتنه کوي چې عین الله الله چېرته دی وایي دا سوال کول دې باندې انسان ګمراه کېږي او دا د ګمراهانو سوال دی نعوذ بالله من ذلک محترم ورونو په صحیح مسلم کې دا حدیث نقل دی د معاویه بن حکم هغه وایي یو وینځه او حدیث ډېر طویل دی وایي ما نبي سلم د ازادوم وایي نبي سلم ویلي چې ما ته ویلي چې ته راوله نو چې وایي راوله وستله وایي پوښتنه یې ترې وکړه چې عین الله الله چېرته دی ګوره زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دا پوښتنه کړې چې عین الله هغه ویلي چې فی السما خبره یې وکړله نو بس نبي سلم چې دا ازاده که رحم الله صاحب وایي بې علمه وایي دې حدیث کې اضطراب دی وایي اصل کې دا حدیث وایي په ابن حبان کې دی تشهدینه وایي ته دا ګوی ورکوې زه د الله رسول یم نو وایي دا اصل کې سوال نو چا سره چې علم نه دی جاهلانه سوال کوي جاهلانه اعتراض کوي اضطراب بعض چې متن او سند دواړو کې اضطرابي او دا ثقه راویان کله د غیر ثقه کم ثقهونه خلاف وکړي ته د مسلم روایت رخلی د مسلم هغه پرېږدي هغه باره کې وایي چې دا کې اضطراب دی او د ابن حبان رخلی چېرته اصول حدیث لوستلی دي که نه کله چې داسې تعارض راشي اصح الکتب بعد الکتاب الله چې هغه قرآن بیا بخاري مسلم دی دې ته به ترجیح ورکول کېږي او دا دواړه چې دی بیل بیل روایتونه دي په یو روایت کې داسې راځي چې یو زنانه راغله توره وه ومعه جاریة سوداء توره زانه او بلکې یو سره داسې ده چې عجمي راغله یعنی یو کېده چې عربه وه بلکې یو عجمي دا بیلې واقع دي واقع جدا جدا دي که چېرته جدا نه م وایې مسلم حدیث ته به ترجیح ورکول کېږي خو دوه بیلې واقع دي یو کې د نبي صلی داسې پوښتنه کړې ده چې زما باره کې ته څه وایې دا پوښتنه یې کړې چې اسلام کې منځونه څو دي دا سوالونه هم شته یو شپږو سوالونه د مختلفو زنانو نه د وینځو نه نبي علیه السلام کړي دي نو دا بیل حدیث نه دی دا یو حدیث نه دی دا بیل حدیث دي او که چېرته اضطراب پکې ویم دا زده که د مسلم حدیث ته به ترجیح ورکول کېږي چې نبي علیه السلام پوښتنه کړې چې عین الله الله چېرته دی هغه ویلې چې بره په اسمانونو کې نبي سلم ویلې چې د آزاده که مؤمنه ده نو ګوره محترم ورونو زموږ خوږ نبي علیه السلام ته د کفر او د ګمراهۍ نسبت کړی نعوذ بالله من ذلک موږ دې نه توبه غواړو محترم ورونو په دې مسله باندې چې الله سبحانه وتعالی بره په عرش باندې دی قرآن احادیث صحابه اجماع د امت ټول محدثین ټول په دې ګواه دي چې الله سبحانه وتعالی بره په عرش دی فرعون ته هم دا معلومه او دې ظالمانو ته هم دا معلومه چې بره په عرش باندې الله دی ماشومان نه پوښتنه وکړه چې الله چېرته دی بره په عرش دا ظالمان وایي نه ښکته دی نه پورته نه ګس طرف ته او که چې هر ځای کې الله دی هر ځای کې ته چې کله وایې چې الله بره په عرش باندې دی وایي دا دی الله ته مکان ثابت کړه او دوی نه چې پوښتنه وکړي چې الله چېرته دی په هر ځای کې دا هر ځای مکان نشو نعوذ بالله من ذلک وایي عرش مکان دی موږ وایو چې الله بره په عرش باندې دی تاسو واورئ محترم ورونو صرف دا آیتونه په قرآن کې وزري دا خبر راغلی چې الله سبحانه وتعالی وایي چې ثم استوى على العرش بیا الله سبحانه وتعالی په عرش باندې استوا وکړه ابن عباس دې تفسیر نقل ارتفع ارتفاع وکړه بره په عرش باندې الله سبحانه وتعالی زمونږ بره شو رب العالمین زمونږ رب دی د دې بې عزتي به نه کوو دا په کمره کې نه بندو دا په کوټو کې نه بندو نعوذ بالله من ذلک رب قوي رب دی زمونږ اوچت رب دی زمونږ د مخلوقاتو سره هغه نه برابرو بره په عرش باندې د ټولو مخلوقاتو نه بره زمونږ رب العالمین دی دا حدیث محترم ورونو او آیتونه تاسو اورئ په قرآن کې وضع دا راغلی چې الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات په عرش باندې استوا کړي همداسې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یدبر الامر من السماء الى الارض امر د اسمان نه لاندې راښکته کېږي محترم ورونو عقل لا عملي الله سبحانه وتعالی فرمایي چې عیسی علیه السلام باره کې چې انی متوفیک ورافعک الی عیسی زه به دې وفات کړم مطلب دا چې خوب او دا حالت بر ما راولم بیا به یې ځان ته ژوندی راجګ کړم یعنی تا به زه ځان ته ژوندی راجګ کړم چې الله باره نه وای نو ولې راجګاو الله فرمایي چې وما قتلوه یقینا بل رفع الله الیه الله بره ځان ته راپورته کړ الله ملائکه بارک وي چې یخافون ربهم من فوقهم هغه ملائکه در هغه رب نه ویریږي چې بره په دوی باندې دی الله سبحانه وتعالی فرمایي فرعون دا خبره کړې قرآن کې شته وقال فرعون یا حامان ته ویل چې زما لپاره یو کوټه جوړه کړه بره د موسی رب دی هغه سره مقابله کوم فرعون ته هم دا خبره معلومه او دې بدعتیانو ته نه ده معلومه چې رب العالمین بره دی دا په بدیهیاتو سره معلومه ده چې نبی علیه السلام کله معراج په شپه ته بره اسمانونو ته تللی و موږ چې دعا کوو لاسونه بره اسمان ته نیسو
نیسو بر اسمان ته ګورو چې رب العالمین ته زما حالات صحیح که او دا ظالمان په دې نه پوهېږي چې رب العالمین بره دی زموږ دلایل محترم ورونه په دې باره کې مکه حدیث د معاویه بن حکم فرمایي چې نبي صلی الله علیه وسلم ته زه ورغلم چې زما یو وینځه د ازادوم وایي ته ما ته راوله پوښتنه یې وکړه چې این الله هغه چې فی السما الله سبحانه وتعالی په اسمان کې دی وینځو غلامانو ته دا خبره معلومه وه او دغه پټکۍ والا ته چې 40 کاله او 50 کاله مدرسو کې سبقونه او علمونه وکړي او بیا هم جاهلان یې خلک وایي پښتنو کې مثال دی وایي ډېر علم سړی ګمراه کوي دقسې علم چې منطق او فلسفه ویلي او قرآن او حدیث ټکي نه خبر نه محترم ورونو همداسې حدیث دی محترم ورونو عائشة رضی الله عنها فرمای وی نبی علیہ السلام بیبیانو کې به زینب رضی الله عنها دا خبره کوله وی تاسو ټول ته زما تاسو باندې فضیلت دی ولی وی زما نکاح چې د الله سبحانه وتعالی فوق 7 سماوات او اسمانونو بره تللی ده زما دغه چې دا نکاح بر اسمان کې رب العالمین تللی ده همداسې صحیح حدیث کې نقل دی ابن ماجه نقل کړی دی چې صحابه پوښتنه وکړه چې اين کان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض زمونږ رب چېرته و کله چې اسمانونه ځمکه نو پیدا کړي الله سبحانه وتعالی چېرته و نبي سره ورته ویل چې زمونږ رب چې بره او فوق كل شيء ثم خلق العرش ثم استوى عليه بیا چې مخلوقات پیدا کړه عرش پیدا کړه هغه نه بره شو زمونږ رب دپاره همیشه علو ثابت ده محترم ورونو خدا ظالمان دی رب العالمین په ځمکه باندې مني صحیح حدیث کې نقل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لم يرحم من في الارض لم يرحمه من في السماء څوک چې ځمکه والا ما رحم نه کوي په اسمانونو والا په هغه باندې رحم نه کوي محترم ورونو د ابن مسعود فرمایي چې ارحموا من في الارض ځمکه والا ما رحم کوي یا تاسو باندې باغ عرب چې په اسمانونو کې دی هغه بر ما رحم وکړي همداسې ما تاسو ته حدیث بیان کړی چې زمر الله به ویلي چې هغې به ورته وایي چې زما نکاح الله سبحانه وتعالی کړې ده فوق 7 سماوات و اسمانونو بر زما نکاح کړې ده دا حدیث نه چې ټول العلو د امام ذهبي کتاب دی تقریبا 150 مرفوع روایتونه راوړي او ظالمانو او د قرآن او حدیث دشمنانو او د صحابه او دشمنانو او د امام ابو حنیفه دشمنانو او د هندوانو عقیده والا چې هندوان وایي چې الله میرے دل میں بھی اللہ ہے تیرے دل میں بھی اللہ ہے اس میں بھی اللہ ہے دغه عقیدې خاوندانو محترم ورونو همداسې دغه نقل د صحیح حدیث کې وی نبی علیہ السلام دا خبره وکړه صحابه ته چې تاسو هغه رب نه ول نه یېرېږي چې فوق 7 سماوات دی دوه اسمانونو بره دی محترم ورونو زموږ رب العالمین چې دی بره دی صحابو کې د ابوبکر له نقل وی کله چې نبی علیہ السلام وفات شو هغه راغی نبی اسلام په تندي خپل کو او به داسې خطبه وکړه چې هغه رب چې حی لا یموت دی بره فوق 7 سماوات دی هغه چې نه وفات کیږي محترم ورونو دا د رب عزت دی اکرام دی علو دا د عزتمندو خلکو بچان تاسو ګورئ محترم ورونو ځان دپاره تخت ولې جوړ کړي د علو چتوالی دا د عزتمندو خلکي زمونږ رب العالمین دی موږ یې پیدا کړي زمونږ خالق دی دغه خالق د باره کې موږ دا خبره وکړو نعوذ بالله چې په باتروم نعوذ بالله په کوټه او په سینما کې دی ځکه چې وایي چې په هر ځای کې دی خو دا ځینه پکې راغله نو دا ظالمان د قرآن او حدیث دشمنان دي د نبي علیه السلام د حدیثو دشمنان دي محترم ورونو